سلامونه عزیزان، په دې هیله چې جوړ او روغ به یاستئ. ملګرو تاسې کمپیوټر ساینس پوهنځی وایي نو دا ویډیو ستاسو لپاره ده. ځکه ځینې ملګري کمپیوټر ساینس پوهنځی وایي او دوی نه پوهېږي چې په کمپیوټر ساینس پوهنځي کې کومه رشته دوی راګیر کړي او کومه رشته باندې کار وکړي، صحیح کار. نو که چا چېر نیټورک پوهنځی وایي نو نیټورک لپاره تاسو څه ته اړتیا لرئ، او که چېرې تاسو آی ایس پوهنځی وایي انفارمیشن ټیکنالوژي معنا دا وایي دې فاکولټي کې یاستئ، پوهنځي کې یاستئ، نو تاسو ملګرو بیا څه ته اړتیا لرئ چې څه تاسو ته پکارېږي، په څه باندې باید پوهنتون کې فوکس وکوئ. کله چې سړی په پوهنتون کې وي نو نه پوهېږي چې کومه برخه صحیح ونیسي، کله پروګرامینګ ته ورسي، کله ګرافیک ډیزاین ته ورسي، او کله بیا مایکروسافټ افیس ته ورته داخل شي، کله بیا ورور نیټورک. نو راځو موږ او تاسې لنډ او شارټ په دې باندې بحث کوو چې هر پوهنځي کې تاسې یاست نو کوم فیلډ باید تاسو سټډي کوئ او په ښه شکل سره یې راونیسئ. که چېرې تاسو نیټورک وایاست نو ملګرو نیټورک په ښه شکل سره ونیسئ، ځکه په نیټورک کې نن سبا افغانستان د نړۍ په سطحه ښایسته دندې میلاویږي. نیټورک اسانه هم دی، ځکه نیټورک کې باید تاسو مکمل کورسز وکوئ. ملګرو په پوهنتون کې تاسو دونه کولی شئ چې خالي راهنمود ترلاسه کړئ چې څنګه د پوهنځي کوم څه په دې کې تدریسیږي، خالي هغه اساسي په دې باندې تېرېږي. او که چېرې تاسو غواړئ چې ځان پکې ورسوئ، اندم ښه سي، روښانه شي، نو تاسو باید په دې کې څنګه کې کورسز واخلئ. کورسز دې کې آنلاین کورسزونه نه کېږي ملګرو، ځکه تاسو باید له نږدې څخه کېنئ، یا کوم ټولز چې نیټورک ټول هغه باید ټول تاسو له نږدې څخه ووینئ او عمل کار پکې وکړئ. په نیټورک کې ملګرو اولنی لومړنی پروګرام شروع کېږي هغه MCC ده، بیا همداسې ورور نور پروګرامونه دي، CCNA ده او CCNP ده، همداسې زیاتره نور پروګرامونه دي. خو که چېرې تاسې بیسک نه سټارټ واخلئ MCSE چې دا ستاسو لپاره بهترینه ده چې لومړی باید دا کورس وکوئ او وروسته بیا دا نور کورسونه. او په دوهم پوزیشن کې راځو آی ایس. که چېرې تاسو غواړئ چې تاسو په آی ایس پوهنځي کې یاست نو په آی ایس کې تاسو کومه برخه کې ځان رسول غواړئ. ځینې ملګري دي په ډیټابیس کې کوشش کوي، هغه ډیټابیس باندې کار کوي، څوک چې آی ایس کې، ځینې بیا پروګرامینګ راونیسي، ځینې بیا چې د ویب ډیولپمنټ. خو نه، دې کې ملګرو تاسو ته زما مشوره دا ده چې تاسو کله په آی ایس پوهنځي کې یاست، که چېرې تاسو دې کې ډیټابیس راونیسئ نو هم ایزي ده او هم پکې ښه جاب میلاویږي. همداسې تاسو کله فارغېږئ نو تاسو یو ځای کې وظیفه اخلئ یا تاسو نه امتحان اخیستل کېږي نو تاسو ته د ډیټابیس اړوند ډېر موضوعات راځي، نو کوشش وکوئ چې په ډیټابیس کې کار وکوئ. نو ډیټابیس په یو بهترینه انتخاب وي. او که چېرې تاسو پروګرامینګ سره شوق لرئ نو پروګرامینګ خو ډېرې ژبې دي، بیا تاسو ته اړتیا لرئ چې C++، جاوا، همداسې ډېرې ژبې باید تاسو زده کړئ. پروګرامینګ داسې دی بیا چې دې کې یو ټولې ژبې سره تړلې دي، په یو ژبه باندې ستاسو کار نه کېږي. او زه پوهېږم چې که چېرې تاسو په دې کې کورسز وکوئ خو صحیح خبره ده ملګرو، او که چېرې کورس نه کوئ نو په پوهنتون کې تاسو یو لینګویج هم نسئ زده کولی په اسانه سره، ځکه هغې سره نور اساینمنټونه وي، نور مصروفیتونه، امتحانونه راسي، 100% راسي، نو هېڅ تاسو نشئ کولی چې په دې کې پرمختګ وکړئ. بیا چې کورسز پکې وکوئ نو صحیح خبره. او که نه تر ټولو غوره انتخاب چې هغه ډیټابیس دی، ډیټابیس SQL، C# او سره دغه PHP کارېږي، دغسې ښه فوکس په دې باندې وکوئ نو تاسو یو څه ترلاسه کولی شئ. تر ټولو غوره انتخاب زما تاسو ته ډیټابیس دی چې ډیټابیس کې خواري وکړئ، محنت وکړئ، نو انشاءالله یو ځای ته پکې رسېږئ. او بل دې سره ګرافیک ډیزاین دی، نو ګرافیک ډیزاین هم یو ډېر ښکلی برخه ده ملګرو. نو که چېرې تاسو یو برخه راونیسئ ګرافیک ډیزاین ورسره هم رانیولی شئ چې هغه هره برخه وي نو دا پکې ایکسټرا راونیسئ. ګرافیک ډیزاین داسې یو برخه ده چې تاسو یو ځل په دې باندې پوه شئ نو بیا هېرېږي نه، معنا ډېر اسانه کوګنیټیو واکتور ده. کله چې ته بیا پکې کار کوې نو خپله له ځانه په دې کې نوي شیان زده کولی شئ. او بل ملګرو که یادونه وکړم چې مایکروسافټ افیس پروګرام باید تاسو د پروګرامونو مایکروسافټ افیس مکمل په ښه شکل سره زده کړئ. نو زیاتره ځایونو کې مایکروسافټ افیس ډېر کارېږي. که چېرې ستا اراده وي چې په افغانستان کې وظیفه پیدا کړي، جاب واخلي، نو مایکروسافټ افیس ستا لپاره تر ټولو غوره انتخاب دی چې دا دې باید په لومړي سر کې تر ټولو ښه او ښایسته زده کړی وي. ځکه په مایکروسافټ افیس کې اکسس کې د ډیټابیسونه جوړېږي، ایکسل ډیټابیسونه زیاتره اداراتو کې کارول کېږي. نو تاسو کوم ادارې ته ورځئ، تاسو باندې څوک ډیټابیس نه جوړوي ملګرو، او تاسو ډیټابیس کې کار کوئ، تاسو ډیټابیس کې انټري کوئ ملګرو، نو تر ټولو مهمه دا ده چې تاسو مایکروسافټ افیس هم په ښه شکل سره یاد کړئ. نو ملګرو دغه لنډ او خلاص معلوماتو انشاءالله زه به کوشش کوم چې نورې ویډیوګانې هم ستاسو لپاره جوړې کړم. او که تاسو ملګرو زموږ یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړئ، زه غوښتنه درڅخه کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ
او ویډیو ته ضرور یو لایک ورکړئ ترڅو زموږ نوې ویډیو تر تاسو ضرور رسیږي. هر چیرې چې یاست په لوی او بخښونکي الله مو سپارلی.